پاکستان کې چیرته خره خرڅیږي؟ طالبانو سره خشان شروع کړی دی. د پاکستان په پارلمان کې څوک ځانمرګ برید کول غواړي؟ سعودي کې څه حیرانونکې پیښه شوې ده او د دې ترڅنګ نور مهم خبرونه هم شته. نو ویډیو ضرور تر اخره وګورئ. لومړی دا مهم خبر چې د افغانستان هغه تاریخي او فرهنګي ځایونه چې خلک یې له لرې ځایونو نندارې او کتلو ته ورتلل اوس د طالبانو د مستۍ په ځایونو بدل شوي. په ټولنیزو رسنیو کې یوې تازه خپرې شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې یوه ډله وسلوال په غاړه طالبان د پغمان په باغ بالا کې مستی کوي او خپل یو غړی پورته غورځوي. دوهم خبر له کابله دا چې کابل ته د چین د بهرنیو چارو وزیر د سفر په نتیجه کې پریکړه شوې ده چې له طالبانو سره همکارۍ به پیاوړې شي. خو چین له طالبانو د بشري او ښځو او نجونو د حقونو رعایت هم غوښتی دی. د ناټو سرمنشي سټولټنبرګ وایي چې افغانستان ملا نه دی هیر کړی. د نجونو د ښوونځیو تړلو خواشیني کړي یو. وایي دا کار له هغو ژمنو سره غړونه ده چې نړیوالو سره شوي وي. د پاکستان هم دغه دوه ډیر مهم خبرونه راغلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیرې هینا رباني قهر ویلي دي چې د اسلامي امارت له لوري د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو غبرګون کې اسلامي نړۍ باید هغومره په غوسه شي لکه څومره چې په غربي نړۍ کې د اسلامي حجاب په بندېدو غوسه کېږي. نوموړي زیاته کړې ده چې زده کړې د نجونو حق دی او اسلامي نړۍ ته پکار ده چې د اسلامي امارت پر وروستۍ پریکړه جدي غبرګون ښکاره کړي. او بلخوا دا چې د پاکستان پارلمان کې د کشمیر کمیټې مشر شهریار خان افریدي ویلي دي چې ځانمرګ برید حرام دی، کنه په پارلمان کې دننه یې ځانمرګ برید کوه. په ورته مهال د چارو شنونکي وایي چې د عمران خان حکومت په دې ډول څرګندونو سره خلک ترهګرۍ ته هڅوي. سعودي جماعتونو ته د سعودي د مذهبي چارو وزارت امر کړی دی چې روژه کې په لاډ سپیکر یوازې د اذان او اقامت اجازه لري. په دغه حالت کې به هم د لاډ سپیکر غږ ټیټ ساتي. وایي د افطار برنامې لپاره به هم لومړی اجازه اخلي. او په اخره کې هم دا مهم خبر چې لاهور کې له حیرا منډۍ، میوې منډۍ او د سبزۍ منډۍ وروسته په لومړي ځل د خرو منډۍ پرانیستل شوه. دغه بازار ته د هر نسل خره له لرې ځایونو راوستل کیږي او خرڅیږي. که چیرې خره مو په کار وي نو د پاکستان دغه منطقې ته لاړ شئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای پامان.